تاسو د خپل بیوګرافۍ په ترڅ کې یو ټکي ته اشاره وکړه چې تاسو د مخدره موادو سره د مجادلې د ادارې مشر یاستئ. که مو لوستي یا اورېدلي فقط پرون د امریکا د حکومت د افغانستان پاکستان دپاره نوي استازي وویل چې دغه کومه پروسه چې په مخ تللې ده دا کامیابه نه وه، دغه کومې پیسې چې لګېدلي دا په ځای نه دي لګېدلي. دې کې یوه اشاره خو مستقیما کاوه نه ده کړې. زه به ووایم چې دا خو ستا دغه اداره چې ستا د مشرۍ لاندې وه، تاسو په دې کې پاتې راغلی، ستا د دغه ناکامۍ پایلې مني؟ یعنې ته هم په دې کې پاتې راغلی؟ زه باید وایم چې زه د یو نیم کال په موده کې یا د یو نیم کال لپاره د مخدره موادو په ضد د مبارزې د ریاست مسؤول وم د ملي امنیت د شورا په چوکاټ کې. زموږ دنده یوازې او یوازې پالیسي جوړول وه. موږ سره اجرایوي قدرت نه و. اجرایوي قدرت په هماغه وخت کې هم او اوس هم د کورنیو چارو د وزارت سره دی. په هغه وخت کې زموږ پالیسي دا وه او زموږ د پالیسۍ بنیادي خط یا اساسی یا باټم لاین دا و چې د افغانستان دهقانانو سره باید کومک وشي، د افغانستان زراعت باید تقویه شي، په افغانستان کې د اوبو لګول باید تقویه شي، او په افغانستان کې د معیشت بدیل په نوم پروژې او هغه پروژې نه چې په سړک صرف خاوره واچي او هغه د سړک نه باد راشي او ویشي او بویږي، هغه پروژې چې هغه هلته د اوږدې مودې دپاره سسټینبل چې ورته ویل کېږي یا د اوږدې مودې پروژې لکه د برېښنا د بندونو جوړول، لکه د فابریکو نصبول، یا هلته د زراعت میکانیزه کول یا د زراعت تخنیکي کول، دغه پروژې وې. متاسفانه چې په بینالمللي جامعه کې هم د دوی اولویتونو فرق کوو. تروریزم او القاعده د دوی یو مشکل و. بعضې ممالکو لکه د انګلستان حکومت هغوی ته فقط مخدره موادو کار سپارل شوی، دلته وحدت د قومندي او تصاحب چې اونرشپ ورته ویل کېږي دا موجود نه وه. او یو علت چې ما ونشو کولی چې زه هلته پاتې شم تر کومه وخته پورې چې زه وم، یعنې زه د هغه وخت د پروګرامونو سره د اوس حالت په پرتله هغه ډېر قوي پروګرامونه وو او هغه ټوله دنیا په دې قانع ده چې واقعا زموږ یو ریاست ډېر لوی کار کړی دی او ډېر لوی کار یې کاوه. زه دغه فیډبیک هم د بینالمللي جامعې نه اخلم او هم د خپلو خلکو نه اخلم چې ما ته ډېر مهم دی. دا ډېر موافقانه و. لیکن وروسته تشتت او پراګندګي او د خلکو علاقه چې کوم مملکت د کوم شي سره په کوم وخت کې علاقه لري، دا د دې سبب شو چې دا مبارزه کامیابه او پیاوړې مبارزه نه وي. اول دوهم زموږ حکومت د دې استعداد ونه درلوده چې په وخت سره بینالمللي جامعې کومکونه جلب کړی شي او هغه پیاده کړی شي او په هغې کې ښه تصرف وکړی شي. بله خبره د دې قضیې بل اړخ ته کره شو، که فکر وکړئ یا مخکې له دې چې زه د مخالفینو په رابطه پوښتنه وکړم، دا راته ووایي چې د کرزي حکومت سره د دې بینالمللي پشتوانۍ او ملاتړ چې درلودې او تقریبا څه کم 8 کاله یا 8 کاله ورباندې تیر شو، دوی ولې موافق نه شو؟ ولې د هرې ورځې په تېرېدو د هرې میاشتې او هفتې په تېرېدو سره د دوی حکومت کمزوري او مخالفین منظم غښتلي او په خپل منځ کې سره هم غوږې شول؟ وجه یې څه ده؟ اول خو دا چې مخالفین منظم او غښتلي دې سره زه موافق نه یم په پرنسیپ په اساس کې، په واقعیت کې. ولې؟ باید وایم چې حکومت ضعیف او بیخي اضعاف دی او هر څوک چې ډېر ضعیفي او حتی موجودیت او کفایت هغوی د سوال لاندې نو طبعا یو ډېر کمزوری مقاومت او یو ډېرې کمزوري کتله د دې په مقابل کې ډېره قوي کتله تعبیریږي او ځواکمنه کتله تعبیریږي. دا یو علت. دویم علت بینالمللي جامعې یو خاص ستراتیژي او هغه کسان چې د افغانستان لپاره کار کوي د بینالمللي جامعې د خوا نه دوی په افغانستان نه پوهېدل او یا په افغانستان کې شخصي اغراض درلوده. دوی نه غوښتل چې د افغانستان لپاره کار وکړي، دوی خپله شخصي اجنداګانې درلودې او د افغانستان همیشه د شخصي اجنداګانو قربان شوی دی. زه امید لرم چې دغه نوې ستراتیژي چې د جمهور رئیس اوباما د خوا نه راځي دا به یو عملي استراتیژي چې فوکس افغانستان وي، نه فوکس افراد وي. هر وخت فوکس د استراتیژي شخصي خواهشات او افراد وي، هغه هیڅ وخت کې کامیابه نشي پلی کېدی. نو په دې کې بیا هم عدم کفایت
زمونږ د خوا نه او شخصي اشخاص ګمارل او د هغوی په افغانستان کې خپلې ګټې لټول او خپلې شخصي اجنداګانې مخکې بوتلل دا د دې سبب شو چې تر اوسه اوسنۍ اداره ډېره کامیابه اداره متاسفانه نه ده. تاسو یاسمین صاحب په جریان کې څه موده وړاندې د پاکستان نه ته د ترهګري لاړل په بمبئی کې عملیات یې وکړل او د هند د پاکستان روابط سره ډېر داسې تاسو ولیدل چې پاکستاني طالبانو اعلان وکړ چې موږ کله د مشکل سره مخ کېږي موږ خپل عملیات درو موږ ټول یو ملت یو خلک یو موټی یو. د پاکستان حکومت هم همدغه ظرفیت وښود دغه د تاسو ولیدل چې په سوات او باجوړ کې او ملکند کې د دوی غوښتنې ومنلې او دوی سره جوړې جاړې ته ورسېدل. زما پوښتنه له تاسو نه دا ده ځکه ته د افغانستان ریاست جمهوري پوسټ ته کاندید یې دغه ظرفیت چې پاکستاني طالبان او پاکستاني حکومت کې شته دی دغه ظرفیت ولې په افغاني طالبان او افغاني حکومت کې نشته چې خپل ملي مصلحت په اول په څه دغه کې وګڼي او د هغې دپاره کار وکړي او پرېږدي چې نور د ملت په سوله کې اوسېږي پرېږدي چې د ملت آباد شي پرېږدي چې دغه بینالمللي ټولنې چې کومې مرستې کړي دي یا کوي چې د هغې نه استفاده وکړي او د خلکو په خیر او په ګټه کې استعمال شي. دغه ظرفیت ولې موږ دغه ظرفیت نه لرو لکه څنګه چې هغه بل اړخ لري؟ باید وایم چې د هغوی اداره زموږ د ادارې په پرتله ډېره قوي او منظمه اداره ده. همې نظامی او عسکری ادارې همې استخباراتي ادارې او همې بیروکراسي دا ډېرې قوي دي زموږ په پرتله په دې باید مونږ قناعت وکړو او ډېرې لویې دي خپل وسایل هم لري خپله تجربه هم لري. خو اصلي پوښتنه باید دا ده چې زه دا پوښتنه د ټولو خویندو او وروڼو سره مطرح کړم چې موږ ولې ونه کولی شو چې دغه د 2 کالو د تېرېدلو سره موږ د بینالمللي قواو په موجودیت کې موږ د لسګونو میلیارده ډالرو په مصرف کې ونه کولی شو چې خپل انسټیټیوشنونه یا خپل ادارې یا خپل مؤسسې جوړې کړو. غټ سوال همدا دی او دا زه چې هڅولی یم چې موږ اصلا مؤسساتي نه کړی شو دا نظام موږ شفاف نه کړی شو دا نظام موږ کارا نه کړی شو دا نظام موږ باکفایت نه کړی شو دا نظام. نو دغه یو د دې مجبوریتونو دی چې زه دې کار ته تشویق کړی یم چې که موږ انشاءالله العزیز راغلو نو دغه نظام به مؤسساتي کړو دغه نظام به قوي کړو ځکه ویره په دې کې ده چې د افغانستان موضوع قضیه بل اړخ ته ونه سپارل شي بل اړخ یې بیا نشي کنټرولولی خو موږ به په هغې کې ډېر ضرر کړی وي او افغانستان به د کابل په ځای د نورو ځایونو نه کنټرولېږي او دغه ځای دی چې موږ به بیا د خپلې قضیې خاوندان نه یو. موږ باید د خپلې قضیې خاوندان یو موږ باید خپل تصمیم ولرو موږ باید خپل ملي امنیت د خپلو ملي منافعو په چوکاټ کې تأمین کړو موږ باید خپل اقتصاد د خپلو ملي منافعو په چوکاټ کې تأمین کړو او سر ته ورسوو او موږ باید د ګاونډیو سره یو د تفاهم یو د خبرو اترو یو د عملیات د تجارت په صورت کې د اقتصاد په صورت کې د تعلیم په صورت کې د تبادلې ځکه دنیا یو بل وخت دی 200 کاله پخوا یو بل وخت و موږ اوس او تاسې په الکترونیک ایج کې یو دنیا یو کلی ګرځېدلی دی. تاسې یورپ وګورئ تاسې د امریکې متحده ایالات وګورئ د دوی په منځ کې روابط خاصتا د یورپ په منځ کې روابط یو متحده کرنسي یو متحد پولي واحد چې دوی لري د دې لپاره د دې معنا دا ده چې موږ باید امنیت په منطقوي تصویر کې هم وګورو. موږ باید د نورو یا خاصتا د ګاونډیو نه د جدي توقع ولرو خواهش ولرو او زموږ اساس باید دی چې عدم مداخله د ګاونډیو د خوا نه زموږ په خاوره زموږ د خوا نه او یا د نورو هېوادونو د خوا نه مداخله زموږ د سرحداتو نه په ګاونډیو هېوادونو کې دا باید قطعا نه وي تر څو چې موږ سره دا بین المنطقوي اعتماد حاصل نکړو په هره لار کې نو ممکنه به نه وي چې موږ یو نهایي سوله حل ته ورسېږو او افغانستان او په منطقه کې امنیت اعاده شي. که ته په احتمالي صورت جمهور رئیس کېږي یعنې ستا ګاونډیانو ته پیغام دا دی چې د افغانستان خاوره به د دوی په خلاف د هېڅ چا دپاره اډه نه ګرځي ستاسو مطلب دا دی نه خپلو ګاونډیانو ته دا اطمینان ورکول غواړئ؟ زه غواړم چې د ګاونډیانو څخه دا اطمینان ولرم چې زموږ په خاوره کې مداخله ونه کړي
زه غواړم چې د ګاونډیانو سره دا اطمینان ولرم چې د هغوی د خاوره زموږ په خلاف استعمال نشي او زه دوی ته دا اطمینان ورکوم چې افغانستان به د هیڅ یو نږدې او یا لرې هېواد د منافعو په ضد نه استعمالیږي.